وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. او د هیڅ مومن د پورا دا حق نشته چې بل مومن قتل کی مگر دا چې په خطا سره وي او چا چې مومن په خطا سره قتل کا نو د یو مومن څټ مریه وینځي آزادول لازم دي او دیت چې د هغه مقتول مړي وارثونه تبه سپورل شي مگر دا چې هغه وارثان اماب کړي نو کچېره هغه د توس د دشمن قوم ځنوي او دا مقتول مړی مومن وي بیا نو د یو مومن څټ آزادول دی او کچېره د داسې قوم ځنوي چې توس په منځ کې او د هغې په منځ کې معاهده وي نو بیا دیت دی چې د هغه وارثونه ته به وسپارلی شي او مومن څټ غلام وینځه آزادول دی نو چا چې څټ غلام وینځه پیدا نکړل نو پر لپسې دوه میاشتې رژې نیول دی د الله تعالی له طرفه د توبې د پوره او الله تعالی همیشه ښه پوی ښه حکمت ولدی. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. او هغه څوک چې مومن په قصر قتل کړي نو د هغه سزا جهنم دی چې همیشه به په هغې کې وي او الله تعالی په ده باندې غضب کړی دی او په ده لعنت کړی دی او د ده د پوره یې بیخي لوی عذاب تیار کړی دی.